الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بدي مبارك دورك او په دې مبارک سفر کې چې د قران کریم د ترجمه او د تفسیر سره تعلق ساتي، دا زمون دویم درس دی او د دې مخکې چې سورۃ الفاتحه بارکه خبره شروع کو، هغه دا چې پرون ما دا خبره ذکر کړه چې دی کال لبا د تفسیر ان شاء الله په یو نوې طریقې سره کو، او هغه دي چې دی کې وا حکمتونه د تدبر او د سوچ خبرې ډېرې بیانې، او دي چې باندې لکه څنګه چې عام علما بیانې یا موږ هم یو څو کاله بیان کړو، که علمی مسئلې بکی ډیری چیړل او ربطونه او مناسبتونه اختلاف د مفسرینو هغه به ډیر نه بیانې. ان شاء الله کوشش وکړو چې دې کال په یو نوي انداز سره بیان کو. الله رب العزت موږ ټول له طاقت راکړي. حدینه مخکې چې شروع کو د سورة الفاتحه مبارک، دا خبره یاد کی چې قران کریم کې یو سل سوارلس سورتونه دي، یو سل سوارلس سورتونه. حدیثم کې دی شو الله رب العزت کولای شو چې دا قران ټول دسی وای چې دی کې صورت نه وي، بس ټول یو صورت یو قران وي، بس نسی پاری وي او نه سورتونه وي. خدای الله په هر کار کې حکمت، یو حکمت دا دی چې هر صورت ځان له موضوع ده، یو خبره ده. بل خبره ده چې کله صورت ختم شي کنه نو د لوستون کې یا بیانون کې د په شوق کې چې یو صورت مې ختم کو سو بل شروع، او غټه خبره ده غي ده چې غټ حکمت به کې دی چې د هر صورت ځان له موضوع ده، ځان له مقصدونه دي چې هغه د بل صورت نه. نو ځکه د قران کریم په سپارو او په صورتونو کې تقسیم شوی دی. په دې کې یو سل سوارلس صورتونه دي، بعض صورتونه مکی دي بعض مدني دي. خو د دې نه مخکې چې مکی مدني بیان کو دا یاد کړئ، قرآن کریم کی چې د آیتونو دا کم ترتیب دی کنه دا ټول توقیفی دی، یعنی دا د الله تر طرف نه دی، او په دې باندې اجماع ده د امت د علماو چې ترتیب د آیتونو په قرآن کریم کې دا د الله تر طرف نه یا توقیفی دی، او پاګې باندې دلیل دی. باقی بانی دلیل دے یو حدیث تے امام احمد ابن حنبل، امام ابو داود، امام ترمذی راوڑے دے، او بھائی کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ وی کله چې با قرآن کریم نازل شو پر رسول صلی الله علیه وسلم بانی، نو هغه به بعض ملګری چې کوم له لیکل ورکلو هغه به راو بلل، نو هغه ته وی دا آیت په دغه ځای کې او دا آیت په دې ځای کې ولګوي او دا په دې ځای کې ولګوي. نو دا دلیل په دې باندې چې د آیتونو د ترتیب د چا طرف نه دی، دا د الله تر طرف نه دی، توقیفي دی. یعنی دا سره صحابه کرامو اجتهاد نه دی چې هغه اجتهاد کړی دی او هغه ویلي چې دا آیت بدلته او دا بدلته، نه، دا توقیفي دی د الله تر طرف نه. او په دې یو بل دلیل هم دی، هغه حدیث امام احمد راوړی دی او پای کې دا دی چې عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه وی زید رسول صلی الله علیه وسلم سره ناسوم
او په هغه ټیم کې هغه دا خبر وکړه چې جبريل علیه السلام په ما پسې وس راغی او ما ته امر وکړو چې دا آیت هغه آیت یادو ان الله یأمر بالعدل والإحسان وی الله راتوي جبريل علیه السلام راغی الله وی چې دا آیت په دغه صورت کې په دې ځای کې ولګو الله راتوي چې دا آیت د پلاني صورت کې په دغه ځای کې ولګو نو دا دلیل دی په دې باندې چې دا ترتیب د آیتونو چې دی د چا طرف نه دی د الله طرف نه بیا د علماو په منځ کې اختلاف په دې مسله کې چې ترتیب د سوراتونو د صحابه کرامو اجتهاد دی کنه د رسول صلی الله علیه وسلم دي چې قولي چې د سوراتونو په دې ترتیب په دې کې تحقیقي قول دا دی چې زړه په مطمئن کیږي والله اعلم هغه دا چې د سوراتونو د دې د ترتیب د توقیفي دی د الله تر طرف او باقي باندې ډېر دلایل شته او هم په دغه ترتیب باندې کله چې اخرنه کالو د رسول صلی الله علیه وسلم په دنیا کې او هغه په رمضان کې دو پیری قران کریم د جبرئیل علیه السلام سره راوړل هر کال به یو پیر راو په رمضان کې او په اخرنی کال دو پیری راوړل نو په دې ترتیب سره راوړل کوم ترتیب باندې چې موږ سره قران دی او کله چې عثمان ابن عفان رضی الله عنه قران را جمع کو داغه په دور کې بس د صحابه کرامو دغه زمانی چې څومره خلکو دغه ټولو په اجماع شو اوس په د امت اجماع نو دې کوم تحقیقي قول دا دی چې دا د الله د طرفنا یا رسول صلی الله علیه وسلم د قشان کولی دي نو ترتیب د سوراتونو ترتیب د آیتونو د توقیفي دی خدلته بل مسله غدا یاد کی دا به کې منځ کې فائدہ د فقهي چې غوره طریقه دا ده چې سوراتونه په دغه ترتیب ویل شي کوم ترتیب چې قران کې دی په منځ کې یا عام تلاوت کې او جایز دی چې دا ترتیب ګډوډ کې دا جایز دی یعنی یو سړی په منځ کې سورۃ الناس په اولنی رکعت کې وي په دویم کې سورۃ الفلق وي مونږ نه مکروه کیږي نه ګناګاری او غوره دا ده چې د سورۃ الفلق اول ویل به سورۃ الناس ویل هیڅ خبره نه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دغه طریقه ثابت ده هغه یو پیر د موزیکو سورۃ البقره وی بیا سورۃ النساء وی بیا سورۃ ال عمران حالانکه سورۃ ال عمران د سورۃ النساء نه مخکې ده د دلیل له بدی باندې چې دا کار څه دی دا کار جایز دی بیا دا مسله ده چې قران کریم کې بعض سورتونه مکی دي او بعض مدنی دي او دې کې له حکمتونه دي یو سل سوار له سورتونه دي یو سل سوار لس کې شپږ اتیا چیرې دا مکی دي او اتی سورتونه چیرې دا مدنی دي او بعض سورتونه دي چې د علماو په منځ کې اختلاف دي چې دا سورتونه مکی دي او که مدني دي هغې له موږ نه ځو خو ما عام عادت تاسو ته ذکر کړو په دې به اول ځان پوه کړو چې د مکی او مدني څه ته وایي او فایده د دې څه ده د دې د معلومولو سبحان الله په دنیا کې داسې کتاب نشته د ځمکې په دې مخ باندې چې دا کتاب د دومره خدمت شوی لکه څومره چې د قران کریم شوی او څومره چې مسلمانان د خپل رب د کتاب د یادولو کوشش کوي په دې باندې د ځان د پوه کولو کوشش کوي د دې قدر کوي د دې احترام کوي داسې یو بل مذهب والا خپل کتاب دومره قدر نه کوي نه دومره پیژني نه دومره هغو سره اهتمام داږي اولی به مسلمانان د دې کتاب قدر نه کوي او د دې به خیال نه ساتي او په دې به ځان نه پوه کوي او دا خبرې د الله رب العزت دي اوس د نورو مذهبونو والا ته وګوره که هغوی سره آسماني کتابونه دي او ګوتې پکې واردي لکه یهود و نصارا او که هغه داسې دي چې دعوه د کتابونو کوي او څه حقیقت یې نشته لکه نورو مذهبونو والا یوم د خپل کتاب داسې خیال نه دی ساتلی لکه څنګه چې مسلمانان د خپل قرآن کریم خیال ساتي او لکه څنګه چې مسلمانان د قرآن کریم سره محبت کوي او لکه څنګه چې مسلمانان
د قرآن کریم د زده کولو کوشش کوي. او دا یو کس مسلمان شوی، یو کافر مسلمان شوی، نو هغه بیا دا خبره په کتاب کې لیکلې وه د مسلمانېدو وجه هغه دا دی، ما اول ما دا ټول مذهبونه وکتو، نو مذهبونو کې غټ مذهبونه او مشهور او زاړه هغه د یهودیت دی، نصرانیت دی او د اسلام، دا غټ مذهبونه دي. نو اول ځل اړم دي يهوديانو بس، نو دا غوي سره چې کوم نسخه ده د تورات اگر کوي به ګوتې وایي دي، ما وی باقي کې نور ردو بدلو کو، او بیا مې هغوی ته ووایي چې یاره دا مسله دیږي کې دا مسله دیږي کې، دوی چاپ ایسو ومني. ما ته پته ولګېده چې دوی سره حق نشته، ځکه دا ګوره ما پکې خبرې بدلې را بدلې کړې، دوی ته پته نشته. بیا لاړم مې په نصارو پسې، اول ته مې دا چل وکړو، خو یې چا پسې غوږ ونه ګڼم. بیا رالم د مسلمانانو خواته، او د قرآن کې مې ګوتې ووالې را ووالې چې یاره دې ځای کې دا دي دغه ځای کې دا دي، نو د هغوی ماشومانان را پسې م راپاسې وي چې دا تا غلطه وکړه، غلطه خبره دې وکړه، قرآن کې داسې نه دي راغلي. نو ما چې سوچ وکړو نو دې نتیجې ته ورسېدم چې دوی دا کتاب حق کتاب دی، ځکه چې الله یې حفاظت کوي. د دوی ماشوم په دې خبره پوهېږي چې دا دې کې نشته، نو خو الله یې ساتي کوي. ماشوم له دا طاقت او عالم له دا طاقت او بوډا له او بوډۍ له دا طاقت خو الله ورکړی. او ځکه قرآن کې الله وایي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظ. دا قرآن الله وایي ما را لېږلی دی، دا وحي ما را لېږلی، زه یې حفاظت کوم. وحي کې حدیثونه دي، نو دا قرآن او حدیثونه دا اوس چې کوم قرآن تاسو لاس کې نیولی که نه، دا بالکل هغه شان دی تر و تازه کوم قرآن چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې یا کوم وخت چې په رسول صلی الله علیه وسلم نازل شوی، دا هغه شان دی. د دوو ګتو په منځ کې چې دا کمې پاڼې موږ سره دي، او په دې کې چې د الله کوم کلام لیکلی شوی دی، دې کې ذره برابر نه زیادت شته او نه پکې کمی شته. دا هغه قرآن دی. نو سوچ وکړه چې څه د پاسه 1400 کاله دا کتاب چا وساتو؟ دا د انسانانو د بس خبره خو نه ده. یعنې داسې خو ډېر کوششونه د اسلام دشمنانو کړي دي، دې کې د ګوتې وهلو، خو چا دغه کوششونه ناکامه کړي دي، هغه الله رب العزت دی. او دا دلیل دی د حقانیت زمونږ د دې قرآن کریم، او الله دې مونږ قرآن والا وګرځوي. او حدیث کې دا راځي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې خلکو کې د الله خاص خلک دي. صحابه کرامو ته پوښتنه کوي یا رسول الله دغه څوک دي؟ وی اهل القرآن هم اهل الله وخاصه. قرآن والا یعنی چې قرآن سره تعلق څنګه لولي، عمل پکې، ازده کوي، نور ته ښیي، د هغې نشر و اشاعت کوي، د دې ټولو سره تعلق دی. د چا چې د قرآن کریم سره تعلق دی هم اهل الله، د الله خاص خلک دي. نو الله دې موږ په دغه خاصو خلکو کې وګرځي. ما خبره دا کوله چې مسلمانانو چې د قرآن کریم د علم د زده کولو په دې باندې ځان د پوه کولو څومره کوشش کړی دي، یو بل مذهب والا نه دی کړی د خپل کتاب په باره کې، تر دې چې هغوی پکې دا مکی مدني، دا صورت مکی دی، دا مدني دی، دا په کوم ځای کې نازل شوی، په کوم ځای کې نه نازل شوی، دا ورته معلوم دي. یعنې نور به ته څه وایې ځه، یعنې دا خبره معلوموي صرف دا نه چې دا آیت قرآن کې دی او بس نه، دا آیت خو قرآن کې دی، خو دا په کوم ځای کې نازل شوی دی؟ یروي دا په مکه کې. بیا دومره تفصیل درته هم بیانوي، صحابه کرامو نه رانقل دي، وایي زه د رسول صلی الله علیه وسلم سره روان وم، او هغه په اوښ باندې سور او بیا راکوز شو او راغی، او دی وایي چې جبریل راغلی و. یعنې هغه ځای درته هم ښیي، هغه کیفیت درته هم ښیي، هغه هر څه درته هم بیانوي.
سبحان الله الله د دې دین څنګه حفاظت کړی دی او دا هر څه بیا موږ ته را رسېدلی دي نو قرآن کریم کې مکی سورتونه دي او مدني دي مکی او مدني فرق دی کې څه دی د فرق نه مخکې په دې ځم پوه کې چې مکی ته مکی ولې وایي او مدني ته مدني ولې وایي دې کې راجحه خبره مضبوطه ده چې هر هغه صورت او آیت چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوی هغې ته مکی وایي اگر که مفسرینو نورې خبرې هم کړي دي خو دا پکې مضبوطه ده او مدني هر هغه آیت او صورت ته وایي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی اوس که د هجرت نه مخکې یو آیت په مدینه کې نازل شوی اسی بالفرض نو دا به صحیح مکی وایي ځکه چې هجرت نه مخکې خو د هجرت نه مخکې که څه آیتونه طایف کې نازل شوي نو دې ته به کوم آیتونه وایو مکی خو د هجرت نه بعد بعض آیتونه په عرفات کې نازل شوي او هغه مدني دي بعض په تبوک کې نازل شوي دي او هغه مدني دي نو خلاصه دا ده چې د هجرت نه مخکې نو هغه مکی دی چې د هجرت نه بعد مدني دي او جواب را کولو کوشش کوي چې هر کال مونږ بیا په آخره کې یو درې ملګرو له خاص یعنی یو شهاده ورکو چې کوم ملګرو مشارکه کړي او هغه کوشش کوي د جواب د ورکولو او د خبرې د یادولو نو دغه ملګري خاص دي په دې ملګرو کې کوم چې درس ته ناست دي سبحان الله په دې کې دومره فایده ده که نه چې کله ته دا معلوم کړي چې دا مکی دی او که مدني دی چې ته به ورته حیران شي یو سړی به وایي چې په دې کې څه فایده ده غټه فایده په دې کې دا ده چې د ناسخ او د منسوخ پته لګي ناسخ او منسوخ وپېژنې لکه اوس موږ دا ووایو چې یاره دا آیت چې کوم موږ وایي دا الله منسوخ کړی یعنی حکم یې منسوخ دی کوم آیت منسوخ کړی دی د پلاني صورت کې د پلاني آیت منسوخ کړی دی څنګه وی دغه اولنې آیت دا کوم چې منسوخ شوی دی د مکی دی دا بل آیت چې دی دا څه دی مدني دی داسې کیدای شي چې مدني مکی منسوخ کړي وده تاسو دلته یو کس جواب راکړو دغه صحیح یو کس ستاسو وي نسی منسوخ کولی تاسو دې اولنې اخرنې منسوخ کوي که اخرنې اولنې اخرنې اولنې نو مدني مکی منسوخ کوي که مکی مدني مدني مکی منسوخ کوي نو تاسو دې مای مدني آیت مکی منسوخ کولی شي او مکی مدني منسوخ کولی شي څنګه دا کېدی شي چې یو آیت مخکې نازل شوی دی او بل آیت وروسته نازل شوی دی وی هغه مخکې چې نازل شوی دی هغې د اخرنۍ منسوخ کړی نو خو لا راغلی نه و چې لا منسوخ کړی څنګه دی یو فایده پکې دا دی چې کله مکي مدني معلوم کړي که نه نو تا ته پته ولګي د ناسخ او د منسوخ بله فایده پکې دا ده الله رب العزت بعض حکمونه را لېږلي دي په مراحلو کې یعنی په یو ځای نه دي را لېږلي بلکې هغه په مرحلو تېر شوي لکه د شرابو مسله روجې مسله دا ته اله معلومولی شي چې کله ته مکي او مدني معلوم کړي تا ته پته ولګي چې زاړه ایتونه کم یو دي بیا و اخرني کم یو دي نو تا ته پته لګي چې دا مسله اول داسې وه وروسته بیا دا حکم داسې دغه شان ګوره چې کله تا ته پته ولګي چې دا آیت په پلاني ځای کې نازل شوی دی د پلاني واقعې د لاسه سبب نزول ته معلوم شي ته په آیت باندې ښه پوهېږي لکه اوس قرآن کریم کې یو آیت زه درته ووایم هسې مثال او تا ته دا پته ولګي چې تا ته دا پته نه شي چې دا آیت مکي دی او که مدني دی ته به دومره ښه نه پوهېږي خو چې کله زه تا ته دا ووایم چې دا آیت چې ما تا ته بیان کړو دا مکي دی نو ته به ډېر ښه پوه شوې چې الله چې دا خبره کړې ده ولې داسې کړې ده ځکه چې مخامخ مشرکان مسلمانان ډېر لږ ځکه چې مخامخ تکبر والا خلک هغوی سره داسې خبره مناسب مدینه کې ولې داسې کړې ده ځکه چې خطاب اکثر چاته دی مسلمانانو ته
پوه شوي بګه څومره فائدہ پکې ده. نو داسې معمولی علم نه دی د مکی او مدني. خو بیا دا فرق چې سړی سوچو کې قرآن کریم کې کنه نو دا معلومول شي د آیتونو نه. کده ته دا پتم نه چې دا مکی دی که مدني دی، خو چې دی دا آیتونه ولولي دی د دې آیتونه معلومول شي چې دا مکی دی او که دا مدني دی. څنګه؟ لکه ګوره فرق ته ګوره، مکی او مدني کې یو څو فرقونه ته ذکر کړه. مکی آیتونه چې څومره دي او موږ به وایو تاسو به واورئ انشاءالله، په دې کې دا خطاب د الله طرف نه لږ سخت دی. مکی آیتونو کې د الله طرف نه خطاب صحیح سخت دی. ولې؟ خطاب هغه چاته دی غالبا چې هغوی کې تکبر دی او هغوی کې لویي ده، هغوی د الله احکاماتو ته غاړه نه ږدي. نو د دې خلکو سره څنګه اسلوب مناسب دی چې لږ سخت دی. ها مدني آیتونو لراشه په هغې کې اسلوب اکثر چې وګورئ هغه ډېر پوس ډېر نرم دی. ولې؟ ځکه چې اکثر چاته چې خطاب دی هغوی د احکاماتو ته غاړه ږدي. نو چې غاړه ورته ږدي هغوی ته د سخت خطاب ضرورت نشته. دا شان ګوره مکی آیتونو ته چې وګورئ سورتونو ته د هغې آیتونه لنډ دي. ولې؟ نه هغه بله مسله. آیتونه ولې لنډ دي؟ بارک الله فیک. مخامخ خلق اکثر مشرکانو ته خطاب دی، هغوی خبرې ته غوږ نه ایږدي، د هغوی سره لنډه خبره پکار ده چې دا خبره په دوی اثر وکړي. خبره بې ځایه ځي کې خبره اوږدول دا د بلاغت او د فصاحت خلاف ده. یو سړی ستا خبره مني نه غوږ ورته نه ایږدي، ته ورته دومره اوږده قیسه روانې هغه ستا دوو ټکو ته غوږ نه ایږدي او ته ورته اوږده قیسې شروع کړې د یو ګنټه. نو دلته فصاحت او بلاغت دا دی چې غوږ تا ته نه ایږدي، ستا لنډې خبرې ته غوږ نه ایږدي، نو دل سره خطاب لنډ کا. خو بیا به دا کې چې په هغه لنډو ټکو کې به دته دومره سوې او داسې سوې چې په دغه لنډ ټکي به دا اثر وکړي. او دا د الله رب العزت په خبرو کې شته. مدني آیتونو ته چې وګورئ دا اوږده دي. ولې؟ احکام او طریقه بیانېږي. بارک الله فیک. مسلې بیانېږي، حلال او حرام بیانېږي. نو حلال او حرام خو په مختصرو کې نشي بیانېږي. نو ځکه آیتونه د مکی سورتونو لنډي او د مدني هغه اوږدي. موضوع ته چې وګورئ، موضوع ته دا خو اسلوب مکی سورتونو کې غالبا خبر د توحید کی، آخرت، الله ته مخامخ کېده، انسان په دویم پیر را پاسېده، د دې په باره کې خبره کېږي. ولې؟ ځکه چې هغوی دا خبرې نه مني. چاته چې خطاب دی اکثر دا نه مني. مدني آیتونو کې اکثر خبره د احکامو ده، حلال او حرام، د جهاد مسلې، دا قسمه خبرې به ډېرې بیانېږي. ځکه چې دلته اکثر خطاب چاته دی هغه مسلمانان خو عقیده منلې ده، آخرت مني، قیامت مني، هر څه مني. نو دوی ته اوس احکام بیانېږي، حلال او حرام ورته بیانېږي. د الله د دې طریقې نه موږ هم یو طریقې زده کوو. هرې خبرې کې به موږ سوچ کوو. هغه طریقه دا ده چې کله ته چاله دعوت ورکې که نه، نو شروع به د توحید او د عقیدې نه کې. چې کله د عقیدې مسله دې ختمه کړه، نو د هغې نه بعد به بیا نورو خبرو له ځي. اوس یو سړي عقیده ګډوډه ده، عقیده نه مني او ته نښته یې هغه ته وایي چې دا پلانې شی حلال دی او دا پلانې حرام دی، نو دا خو ته دته داسې خبرې ښیې که دته معلوم هم شي دله فایده نه ورکوي. ولې؟ هلته عقیدې ګډوډه ده. نو اول اهتمام به د څه کې؟ د عقیدې به کې. زه درته یو فایده بیان کړمه ډېره قیمتي، نادرا کېدي چې تاسو اورېدلي. هغه ده بعضو علماو ضوابط او ممیزات ذکر کړي دي. وی هر صورت چې په هغې کې سجده ده هغه مکي دی. هر صورت چې په هغې کې سجده هغه مکي دی. هر صورت چې په هغې کې کلا ټکی راځي که نه، کلا دا مکی صورت دی.
مدنی کې نشته. دغه شان هر صورت کې چې یا ایها الناس راځي اے خلکو دا مکی صورتي، الا یو صورت دو قرآن کې داسې دي چې هغه مدني دی او یا ایها الناس پکې راغلی. نور غالبا مکی صورتونو کې یا ایها الناس. ولې یا ایها الناس؟ ټولو خلکو ته خطاب دی. مدني صورتونو کې سي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو. دلته خبر اوس اکثر چا سره روانه؟ مؤمنانو سره. دغه شان هر هغه صورت چې باغی کې د انبیاو قصې تفصیلا ذکر دي، د انبیاو نوم نه یادو، د انبیاو د پخوانو امتونو قصې ذکر شوي، هغه مکی دی. سوای د سوره بقره ده بس چې په دې کې د تیر شویو قومونو تذکره ده او دا مدني دي. دغه شان هر هغه صورت چې هغې کې د منافقانو ذکر دی هغه مدني دی. ولې؟ منافقان په مدینه کې را پیدا شي یا منافقت هلته راښکاره شي. سوای د سورة العنکبوت نه چې دې کې د منافقت تذکره شته او د مکې دی، بس دغه یو صورت. دغه شان هر هغه صورت چې هغې کې د اهل کتابو سره بحث مباحثه ده هغه مدني دی. ولې؟ مدینه کې یهودیان، بل دا چې مشرکان هغه مکه کې وډېر او مسلمانانو چې کله هجرت وکړالو مدینې ته، نو په مدینه کې مشرکان دومره نو څومره چې په مکه کې. دلته اکثر بیا د اهل کتابو سره به مخامخ کېږي. نو ځکه اهل کتابو سره چې پکې بحث شوی هغه صورت صحیح، هغه مدني صورت دی. دغه شان عبادات، معاملات، احکام د دې تفصیل په کومو صورتونو کې راځي؟ دا په مدني صورتونو کې راځي. اوس راځو سورة الفاتحه. دا د قرآن کریم اولنۍ سورت دی، سورة الفاتحه. سورة الفاتحه دا مکی سورت دی، راجح قول دا دی، درکه بعض علماوی دا مدنی دی او دلیل پی دا دی چې دا مکی دی. الله قرآن کوي ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. اے پیغمبر ما تعالی هغه اووه آیتونه درکړي دي چې هغه بار بار لوستی کیږي. هغې نه مراد کوم صورت دی؟ سوره فاتحه ده. او دغه صورت چې الله پکې دا خبره پیغمبر، دغه آیت چې الله پکې پیغمبر ته دا خبره کړې ده، د آیت مکی ده. یعنی مکه کې الله پیغمبر ته وایي چې ما تعالی اووه آیتونه درکړي دي. نو خو دا اووه آیتونه څه شو؟ مکی شو که مدني؟ مکی شو. نو راجح قول دا دی چې سورة الفاتحه مکی دی. او بعض علماء پکې را دا ویلي دي، وی دا یو پیر په مکه کې را نازل شوی دی دا صورت، او یو پیر په مدینه کې هم نازل شوی دی، والله اعلم. سورة الفاتحه د دې مشهور نوم دقه دی الفاتحه. او الفاتحه ورته په دې وایي ځکه چې لافتتاح الكتاب بها، ځکه چې دې سره افتتاح د الله د کتاب شوی دی، او دې سره په مانځه کې هم د قرأت افتتاح کېږي. نو ذکر دې یو نوم دی سورة الفاتحه. او د دې سورت ډېر زیات نومونه دي، او دا یاده کړئ د هر شي چې نومونه ډېري که نه، دا دلالت د هغه شي په عظمت باندې کوي. نو د دې سورت نومونه ډېر زیات دي، دلالت د دې سورت په عظمت باندې کوي. د دې بل نوم دی سورة ام الكتاب. دیتا ام الكتاب اموي، او دیتا ام القرآن اموي. خا ام پاربئی کی ستوي مور ته وي، او مور ته ام په دی وي ځکه چې دی مور ته بچی واپس کیږي. په هره مسله کې خوشحالي او که غمي، خو بچی مور ته واپس کیږي. نو ځکه مور ته ام وي. دی صورت ته ام القرآن یا ام الكتاب په دی ویل کېږي ځکه چې د قرآن ټولې معنی هغه دی صورت ته واپس کېږي. ځکه یو روایت کې داسې راځي چې سورة الفاتحه د ټول قرآن ځای نیوی شي او ټول قرآن د سورې فاتحې ځای نشي نیوی. څنګه؟
لکه په مانځه کې اوس یو سړی ودرېدو سبحانک اللهم یې ووی بیا اعوذ بالله بسم الله ووی او بیا د الف لام میم نه شروع کړه والناس پورې ټول قرآن ووی رکعت یې وشو نه دی شي ښه یو سړي الحمدلله ووی او دغه زیاتي قرت یې بس یې ونه کړو رکعت یې وشو قرآن کې چې د قرآن چې څومره مقاصد دي هغه دې صورت کې شته او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ناشنا خبره ذکر کړې ده وی پوخانی چې څومره آسماني کتابونه دي د هغې ټولو خلاصه د قرآن کې ده آسماني کتابونو ټولو خلاصه قرآن کې ده او د قرآن ټوله خلاصه په سوره فاتحه کې ده او د سوره فاتحه خلاصه په ایاک نعبد و ایاک نستعین کې ده ډیره د سوچ خبره ځکه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا زموږ د ژوند هغه مقصد دی د کوم دپاره چې الله رب العزت موږ پیدا کړي او ځکه الله رب العزت د دې صورت نه شروع کړه وجه دا دی چې دې کې د قرآن ټول مقاصد هغه به کې موجود دي خلاصه ده نو د دې یو نوم دی ام القرآن او بل دی ام الکتاب او دا په ډېرو ځایونو کې په ډېرو حدیثونو کې دا نوم راغلی خو ما تاسو ته لږ ساعت مخکې ووي چې په بعضو مسلو کې موږ تفصیل له نه ځو او که څوک علم زیاتول غواړي که نه او شوق یي چې په قرآن ځان ښه پوه کړي د تېر شوي کال دوره دې ورسره واوري یعنې یو درس دلته اوره یو د هغې هغه اوره په ترتیب باندې هلته به تا ته کېدای شي نورې فایدې ملاویږي دلته به ته بل شان فایدې ملاویږي انشاءالله ښه د دې صورت بل نوم دی القرآن العظیم القرآن العظیم او حدیث کې راځي صحیح بخاري کې دی چې رسول صلی الله علیه وسلم بعضو ملګرو ته دا خبره کړې وه لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن زه به تا ته یو صورت ښیم په قرآن کې چې هغه په قرآن کې د ټولو صورتونو نه عظیم دی وی بیا وی چې الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته داوی قرآن عظیم دی چې الله مالا را کړی خنو بل نومې دقه حدیث کې دی السبع المثاني السبع المثاني دې ته ویل کېږي یعنې هغه اوه آیتونه چې بار بار لوستلی کېږي د دې بل نوم دی سورة الحمد سورة الحمد ولې ورته وایي دا خو معلومې په الحمد سره شروع شوی د دې بل نوم دی سورة الصلاة سورة الصلاة او الصلاة څه ته وایي لمونځ ته وایي حدیث کې راځي الله اکبر دا حدیث امام مسلم راوړی وی رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې الله وایي حدیث قدسی دی قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ما دا سورة فاتحة دا بنده و خپل منځ کې نیمه کړې نو سورة فاتحه ته الصلاة وي مونځ وته ذکر دینه بغیر مونځ نه کیږي نه د امام نه د مقتدی او نه د یوازې مونځ کوونکی بیا څه وایي ګوره فإذا قال العبد او زه غواړم تاسو په دې کې سوچ وکړئ کله چې بنده ووایي الحمد لله رب العالمین الله وی زما بنده کو زما حمد وي کله چې دا بنده وی الرحمن الرحیم الله وی اثنى علی عبدي زما دې بنده په ما باندې ثنا او چې کله دی وی مالک یوم الدین وی مجدنی عبدي بنده کو زما پاکی او زما شان بیانې فإذا قال نو کله چې بنده وی ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله وی هذا بیني و بین عبدي دا زما او د بنده په منځ کې ده ولي ایاک نعبد و ایاک نستعین ولي د الله او د بنده په منځ کې ده وجه دا ده چې دې کې بنده عبادت کوي او د الله یې کوي نو دا د الله نه او د بنده
اتیر شوی ایتونه کې خو صرف د الله خبره وکړه نو دلته ایاک نعبد و ایاک نستعین هذا بیني و بین عبد الله دا زما او د بنده په منځ کې ده ځکه چې دغه بنده د الله بندګي کوي دغه بنده د الله نه مرسته غواړي بیا ویلي عبدي ما سأل او زما بنده چې زما نه څه غواړي زه ورته ورکوم بیا چې کله دې دغه دوه ایتونه ووایي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله رب العزت وی هذا لعبدي دا زما د بنده لپاره دي ولعبدي ما سأل او بنده چې څه غواړي زه ورکوم سوال زما تاسو نه دی ټول نو ځان له جواب ورکړي خو رښتینی جواب ورکړي اسی یو ورځ ته دا محسوسه کړې ده په منځ کې چې ته چې د سوره فاتحه وایې الله تعالی جواب درکړي تا چېرته دا محسوسه کړې ده چې ته د الله سره جرګه کې یعنی زه ولاړ یم الحمدلله رب العالمین او سوچ دا کار زما څنګه شو تجارت څنګه شو دا پیسې دا اوس به چېرته ځو جومات نه به څنګه وځو بیا به هلته ځو یعنی دومره زمونږ سوچ نشتی چې لکه د دې خبرې ګوره الله جواب راکوي لږ غلی شي سوچ ورته وکړه ته چې په دې مخلوقاتو کې د یو ګډ چا سره ولاړې او خبره ورته کوې د هغه په مخ کې بیا تا خو دې خو کولی شي بل درته مو وویې لکه په سړیتوب وایي هغه ستا خبرې جواب درکړي غوږ کښېږده نو چې موږ کمزوری مخلوق خالق ته ولاړ یو دا د مخلوق او د مخلوق خبره هم نه او د هغه رب العزت احسان دی او د هغه عظمت دی چې موږ کمزورو لا پکې جواب هم راکوي دا خو د هغه شان دی دا شان خو د هغه دی دا خو زموږ نه دی چې الله راله جواب راکوي دا شان خو د هغه دی د عظمت د هغه دی د شفقت او مهرباني د هغه دی چې سره د دې چې خالق دی موږ له پکې جواب راکوي موږ بیا هسې چل وکړو موږ ځان مصروف کو په سوچونو کې په فکرونو کې او په دنیا کې څومره بې وفایي کوو موږ نو سوچ به کوئ هر را روان مونځ چې تاسو کوئ انشاءالله سهار د مانځه نه یا که ویتر کوئ یا که تهجد د شپې کوئ کله چې دې ځای له رالې که نه الحمدلله رب العالمین نو سوچ ورسره وکړه چې ستا رب د دې جواب درکوي ښه په توجه محسوسو دا خبره سوچ کوو په دې جرګه کې مونږ کې مشکل دا دی چې مونږ تدبر سوچ او فکر پرېښودی دی نو ځکه د دې صورت یو نوم دی الصلات د دې صورت بل نوم دی الرقیه الرقیه په عربي کې څه ته وایي دم ته وایي هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی د ابو سعید الخدري رضی الله عنه چې هغه بعضو صحابه کرامو په هغه یو کس باندې دم اچولی و سوره فاتحه یې پې ویلې وه او الله ورسره ښه کړی و بیا یې چې ګډې بیزې راوستې وه کیسه خو یاده تاسو ته هغه دا صورت په دې کې الله رب العزت شفا اچولې ده موږ د دم دا کیسه دومره ګرانه کړې ده که نه خصوصا دې بعضو مولیانو راته ګرانه کړې ده د کومو چې بازار خرابېږي یاره وي که دوی ته وښایو نو بیا به زمونږ ډیوټي څه شي کمزوري ګوره ته بیمار شوې که نه دا سوره فاتحه په ځان باندې ووایې اووه پیرې بچی دې بیمار شو د سوره فاتحه پې ووایه ملګری دې بیمار شو د سوره فاتحه پې ووایه چې الله رب العزت او چې یقین دې ورسره الله رب العزت شفا ورکوي خو دا دې بعضو مولیانو مونږ ته خبره ګرانه کړې ده نن یو کس راته څه کلیپونه راولېږل د بعضو مولیانو چې هغه د سیاست کې کته برکي چې ته بېللي به نو په خپلو کې چې ته لګیا دی نن سبا خبرې پټې نه پاتې کېږي نن سبا وار سه بهر ته راوځي نو هغه چېرته سجي کې به لګیا و دا خبرې یو بل ته لېږلې را لېږلې چا بهر ته راویستې نو دې عوامو ته کنځلې کوي هغه کنځلې چې هغه په خوله نه راځي د دوی وایي داسې وکړو نه به وله جنازه کوئ او نه به وله بانګ وایي او نه به وله مونځ کوو چې دوی ته پته ولګي هسې ما سوچ کوو ما زمونږ دا کوم ملګري چې دي
چې الله رب العزت د قرآن او حدیث منهج نصیب کړی د حدیث علما چې قرآن او حدیث ته بیانې د ناشکر دي. یعنی الحمدلله موږ یو ورځ دا سوچ چرته نه دی کړی چې زه دا دین بیانوم او دا خلک به مال 1 روپۍ راکړي ورب الکعبه کوم رب چې پیدا کړی ام کنه چې د دې خیال یو سکند زموږ په ذهن کې او په زړه کې نه راځي. ځکه چې دا دین بیانول الحمدلله دا موږ عبادت ګڼو او د دې عوامو په خپل ځان باندې حق ګڼو او د عوامو ته کاغه زموږ د مشران هم دي په عمر کې هغوی ته د بچو په نظر ګورو. څنګه چې د خپل بچي لپاره نیغ لار هدایت جنت غواړو دغه شان ټول امت لپاره غواړو او څنګه چې د خپل ځان لپاره امن غواړو دغه شان ټول امت لپاره امن غواړو. څنګه چې د خپل وینې حفاظت غواړم دغه شان ټول د وینو حفاظت غواړم. څنګه چې په خپل عزت باندې خپه کېږم چې د ټول مسلمانانو په عزت خپه کېږم. څنګه چې په خپل پیسو باندې خپه کېږم چې ګډې وډې نشي دغه شان د نورو په مال او په پیسو خپه کېږم. نو ما سوچ کو باید اوسو ورځه یعنی صرف په دې خبره چې تعالی وډ در نه کو ته د کنځري کې او ته زبول جنازه نه کو او موږ په دومره کمزوري یو چې هر سم دوی د پرې خو دی لکه دا جنازه سړي چې ګران خو نه راشي ته د درس کې کېنه چې جنازي چریز دي کې سوال به خپل کوزه او زه خو څه په دې یریږم نه چې تبر نه زی ونی شي هغه سړی به د جنازي موږ نه کوي ته نه یریږي دی بیا مخکې کیږي زیرا نه نشي مو خو دا وای ورانشي. زه دا ویم زه دا مې ارمان دی چې زه دا قرآن بیان کوم او بیان کوم او دا ناس خلک دومره پوه شي چې سبا له دوی بیانوي. مو خو دا ارمان دی د دې لپاره خو نه چې خلک یرغمال کړي او یره دوی ته هر مسله مخه سبا له بیا دا وي او دغه به وي. دی بازو ملیانو قاریانو موږ ته مسله شي ګرانه کړي دم دا ټکی زموږ په ذهن کې سبل شي دم درود بیا کې سره او بل کې ستړل شي اجازه سند چې هغه موږ ته عوام ته عوام غریبانو ګډ وډ شي چیرې دا د دم ټکی ځان له وزن دی د درود ځان له وزن دی او هغه مسله به کې سره اجازه آسان کار دی که د قرآن بل برخه ته نه یاد کنه سوره فاتحه کو به یاد کړي هغه موږ به موږ کو دغه سوره فاتحه په ځان وای او چوف کوي الله رب العزت له رخصت درکړي. زدانه يم چې دم ته بل چالي شي چول ما ګوره دا خبره نه ده کړې خو زم چې دا دم چول ډیر ګران کار نه دی. مقصد زما دا چې دم چول ډیر ګران کار نه دی. نو دې ته سوره الرقيه موي ها دې ته الواقیه هم وی الواقیه یعنی کم سړی چې دا سورۃ الولی او په دې عمل کې الله رب العزت د هر شر نه په دنیا او آخرت کې ساتي. او دې ته سورۃ الکنز ویل کېږي. کنز په عربي کې څه ته وایي؟ خزانې ته. او دې ته فاتحة الكتاب ویل کېږي. او حدیث کې دا راځي صحیح مسلم کې دی عبد الله ابن عباس وی یو پیر جبرئیل علیہ السلام د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناس سمع نقيضا من فوقه برس چغاره واورید د اسمان د طرف فرفع راسه خپل سر اوچت کو نبی وی جبرئیل علیہ السلام وی هذا باب من السماء فتح اليوم دا دروازه د اسمان کې نن کولاو شو نن لم يفتح قط الا اليوم لان مخکې چرته دا دروازه نه ده کولاو شي. فنزل منه ملك دغه یو ملائکه کې یو ملک راکوشو چراغ وی هذا ملك نزل الى الارض دا په ملائکه کې یو ملک تزمکه تراغه چې دې ګوره د نن مخکې چرته نه راکوشي دروازه مول پیر کولاو شو او دا ملائکه مول پیر راغی فسلم وسلام واجه بيوي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك زير دل دور ناغانو دركم چې دار ناغاني الله يو نبي لمستانه مخکې دي ورکړي. فاتحة الكتاب سورة فاتحة وخواتيم سورة البقرة او د سورة بقرة اخرني آیتونه
دلته یو زړه ته یو سوال راځي خو ډېر ویښ سړي ته راځي. ما کتاب وره ډېر اسانه خبره ذهن ته راځي. نه 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 هغه بله مسله. بارک الله فیک. سوره فاتحه لږ ساعت مخکې موږ وی مکی ده او سوره بقره خو مدني ده کنه. نو څنګه دلته ورته وایي چې د سوره بقره اخري دوه آیتونه او لا سورت نازل شوې ده او مکه کې دا خو به د هغه چا دلیل جوړیږي کوم علما چې وایي چې سوره فاتحه کوم ځای کې نازله شوې مدني کې مدینه کې دلیل به دا دی کنه. وی ګوره د سوره بقره اخري دوه آیتونه او سوره فاتحه یو ځای نازل شوې دي. نو بیا راته دا خبره کوم چې څوک ورته علماو ته زنګون نه مات کړي ته به دین نشي پوهېدی. دا ته غټ اشکال جوړېږي. یاره داسې قصه جواب دی دی چې دلته چې ورته دا ویلي چې دوه آیتونه یا اخرني آیتونه سوره بقرې دی ورته د مستقبل خبره کړې ده چې دوه رڼاګانې به الله تعالی درکوي. دا یو نبي لم نه ده ورکړې. یو پکې دا صورت دی او د سوره بقره اخرنی آیتونه به درکوي. صحیح شو. او بعض علما لا دا وی د دې جواب لپاره دا خبره کړې اگر که دا ډیره مضبوطه نه ده وی دا اخرنی آیتونه د سوره بقره دا په مکه کې نازل شوي دي او دا په مدینه کې نازل شوي دي. والله اعلم. ها د دې صورت دغه نومونه اگر که علما نورم ذکر کوي خو په دې به اکتفا وکړو. سورة الحمد لله رب العالمين اصل مقصد د دې صورت سره دی په نظام پوهه چې بنده پوره توجه د الله طرف ته کی او د الله بندگی خالص کی او خپل رب پیژني. اصل کې د دې صورت مقصد غټ دغه دی. الله دا غواړي د سوره فاتحه ولې را لګري ده. الله دا غواړي چې موږ د خپل رب پیژنو او الله دا غواړي چې کله موږ د رب پیژنو چې دا خالص بندگی وکړو او الله دا غواړي چې بیا موږ دغه بندگی د افراط او د تفریط ولا بشانونه کوم چې گمراهان دي یا غضب پکړې شوی دي بلکې پنی غلار روان شو او د الله رب العزت بندگی وکړو. په دې صورت کې ډېری موضوعګانې غټه موضوع یاد کړه. د الله رب العزت تعریف. الله څوک دی؟ کته غواړي چې خپل رب پیژنې کنه د سوره فاتحه وایي ته به وپیژنې. دغه شان کملار چې دی رب ته رسیدلی ده هغه کملار ده هغه دې صورت کې بیان شي. بیا دغه لارې سره د خلکو تعلق څنګه دی خلکو څه کړي دي او څه نه دي کړي هغه خلک هم دې صورت کې ذکر دي. بس خپل رب وپیژنه بیا دې رب ته چې کوم چې تو پیژندو خو محبت ته سره پیدا شو کړي نو اوس به کوشش د سکے چې هغه ته ورسي نو هغه ته د رسیدو کومه لار ده هغه دې صورت کې. وای ټول خلک په نیغه لار روان دي الله ته رسیدو لپاره. الله وینا باز په نیغه لار دي باز په کګو وګ روان دي. دا د دې صورت هغه غټي موضوعګانې ده. عمر صاحب مخکې چې بازو خبرو کې ومنګه تفصیل ډیر نه کوو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زپنانی سم پلا پوری یا پنا غوانم پلا سر د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله شروع کوم چې زیات رحم کوونکې همیشه مهربان دی. الحمد لله رب العالمین. ټول د کمال صفتونه خاص الله لردي چې پالون کې د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم. عام مهربانا خاص مهربان دے. مالک یوم الدین. اختیار مند ورزی د جزا دے.
موږ به کوشش دا کوو چې ترجمه کومه چې کیږي هغه په اسانه پښتو کې اسانه مطلب هغه پښتو چې کوم موږ استعمالو. او دلته مقصد دا نه چې زه تاسو ته پښتو کې خپل فصاحت او بلاغت بیان کړم. مقصد هغه څه دی چې موږ پوه شو د الله په کتاب. نو ان شاء الله دا ترجمه به دي سي بلکې دا ټولې خبرې به دي سي ان شاء الله. دا مې د خدای رب نه امید دی چې په دې باندې به ځوان چې څنګه پوهېږي هغه شان او په بوډا او بوډۍ به پوهېږي، او یو تعلیم یافته چې په څنګه پوهېږي هغه شان به بې تعلیمه هم پوهېږي. خو نور کار هغه بیا ستا په لاس کې دی چې ته څومره کوشش کې، محنت کې، اخلاص، توجه، بغیر د دغې نه کېږي. نو څه محنت به زه کوم او څه به تاسو کوئ که نه. ټوله کیسه زما طرف ته راچوي او چې ټوله کیسه په مولیانو ور واچوي بیا دغه کیسې کې لکه لږ ساعت مخکې چې وي څوک درته بیا منځونه نه بخي، او څوک وایي منځونه ورته پرېږده، او څوک وایي جنازې وله پرېږده، او څوک وایي بانګونه وله مه وایه. دا مستی چې په دې بازو کې راغلی خو دې د لاسه چې موږ د زده کولو کوشش نه کوو. او که موږ کوشش کولی نو ډېر څه به موږ زده کړی. نو څه کوشش به تاسو کوئ او څه کوشش به زه کوم، او انشاءالله دا سفر به یو ځای دغه شان اخرې ته رسوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه نیسم په الله پورې د شیطان رټلي شوي. دا کوئی ترجمه ده. دې ته په عربي کې وایي الاستعاذه. استعاذې څه مطلب دی؟ پناه نیوه په الله پورې، یعنی الله ته ویل چې یا الله ماله پناه راکړه، پناه غوښته. نو دا مسله یاده کړئ. ګوره دا حق د الله دی، الا چې مخلوق په کوم ځای کې دومره طاقت وسره چې تعالی پناه درکړي، نو په دغه ځای کې د مخلوق نه پناه غوښتل دا روا دي. خو هغه څه چې د الله په لاس کې د بل چا سره نشتی، دغه پناه غوښته د غیر الله نه، دا شرک دی. لکه ته یو سړي ته چې ماله پناه راکړه د مصیبتونو نه، جایز دی؟ شرک دی. یا پیریانو ته وایي چې ماله پناه راکوي د بیماریانو نه، شرک دی. خو ته دشمنی دي ده، او یو کس ته وایي چې ماله پناه راکړه د خپل کور کې یو څو ورځې زه به دلته یم، غوښتی شي ته دا پناه؟ غوښتی شي ته، ځکه چې دا مخلوق په دغه څه قادر دی کوم څه چې تا د هغه نه وغوښتو. خو که داسې څه غواړې چې په هغې باندې صرف الله قادري، نو بیا ته څه کوې؟ بیا ته به شرک کې واقع. قرآن کې الله په دې خبره امر کړی دی، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. وی چې کله قرآن لولې نو ته پناه ونیسه په الله پورې د شیطان رټلي شوي. ولې؟ ځکه چې شیطان اسې موږ ته وسوسې راچوي، موږ نه پرېږدي دیندارۍ ته، او موږ ګډوډ کوي، او زموږ د زړه مصروفه کوي. ستا څه خیال دی چې کله ته قرآن کریم راوالې بیا به دې پرېږدي؟ بیا خو یې نه پرېږدي. ستا سوچ، ستا ذهن، ستا زړه دا هر څه بل طرف ته اړې راړي، دا د دې شیطان کار دی. نو کله چې تا قرآن کولاو کو او تلاوت تی شروع کو، نو ته د اول سر نه وایي چې یا الله د دغه شیطان نه مې وساته، دا چې په ما باندې به د دې قرآن د تلاوت کولو، د تفسیر کولو، ترجمې کولو، د دې د خرابولو کوشش کوي. یا الله د نه مې وساته. شیطان خو تا دې ته په ارام نه پرېږدي. وګوره اوس دلته زموږ دا درس ګینټه بیا ګینټې خواوشا کې دا شیطان سړي ته دومره ګران کېږي چې تپوس یې مه کوه. بیا چې کله د دې ځای نه وځې نو د شپې د یوې دوو پورې که فیسبوک او ټیک ټاک ګورې، سترګې تکې سرې،
اګرمي وکي سحر مونږ لاړ کار به ګډوډ شو طبیعت خراب دی په ګناونو کې واقع شو پیسې ولګېدې د ښځې او بچو نه جدا شو هغوی څه طرف ته توجه نه ده ملګرو نه جدا شو خپل رب ته د شپې پکې ونه درېدو او داسې بیا مال ولګېدو انټرنیټ موبایل مال غواړي دې هرې قربانۍ ته دی تیار دی ولې ځکه چې شیطان ورته دا کار ښایسته کړی شیطان ته خدای نه ښایسته کوي چې ته د الله کتاب راواله او د یو عالم سره کې نظام به پوه کړه ته به شیطان دا وایي خو ته به مقابله کوې د شیطان سره او زه درته دا یو خبره وکړم ګورې کله انسان داسې مرتبې ته ورسي که نه په ایمان کې چې د شیطان نور د ده نه مایوسه شي نو بیا ډېر چیړي را چیړي نه ځکه چې ته پته ولګي چې زما په وس نه رسي او چې څومره کمزوری وي په ایمان کې نو د شیطان په جال کې به ډېر زر راځي اوس دا دوه درې ورځې وشوې ملک کې الکشنې شوي دي دې دپاره سهار نه ماښام پورې بعض خلک ناست دي لکه څه شوي ته خو وګوره او څه نه دي شوي یاره زه وایم ما پرون بروز دا سوچ کړ که چېرته موږ داسې توجه صرف یو څو ورځې قرآن له ورکړه که نه که موږ پې پوه نه شو بیا زمان به بدل کړه او که موږ الله ته نږدې نه شو بیا وګوره که زمونږ دنیا او آخرت ښایسته نه شو بیا خو هلته غټ چې یو خبره یعنې موږ ته دیوال جوړ شوی دی هغه شیطان دی اگر که دیوالونه نور هم ډېر دي خو یو پکې څه دی شیطان دی نو الله وایي چې کله قرآن لولې ناوله کې څه وکړه اعوذ بالله او راجح قول دا دی چې د تلاوت نه مخکې اعوذ بالله ویل واجب دي ځکه چې الله پې امر کړی دی خو یو پیر لکه اوس ته کېناستې قرآن دې راواغستو خو چې راول سر نه تلاوت شروع کړې نو اعوذ بالله به لازم دی بیا تا صورت ختم کو بل شروع کې اوس به اعوذ بالله نه وي اوس به بسم الله به اعوذ بالله صرف یو پیر ده په اوله کې او دغه مسله د مانځم ده په مانځه کې په اولني رکعت کې به اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وې بیا بسم الله به وې خو اعوذ بالله ویل بیا نشتی چې ته سوره فاتحې نه بعد نور قرات کې اعوذ بالله وې یا دویم دریم څلورم رکعت تر پاسه اعوذ بالله نه بیا اعوذ بالله دا نشتی معنی د دې څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سوچ وکوي یعنی ټول زمونږ د سفر دا به د تدبر او د سوچ او د فکر چې زه کمزورې پناه غواړم پناه نیسم پناه طلب کوم مرسته غواړم حفاظت غواړم دا هغه الله نه چې هغه زورور دی دې کې زمونږ کمزورتیا راښکاره کېږي او موږ یو کمزوري د ذات په اعتبار سره د عمل په اعتبار سره په هر اعتبار سره چې موږ ته ګوري موږ کمزوري که څوک مني او که څوک نه مني او دا کمی چې نه مني که نه په کوم ورځ چې مړ پروت و بیا یې ویلی چې دی کمزوری دی که نه دی دا چې نه مني چې کله بیمار شي بیا ورته وګوري دا کمزوری دی که نه دی دا چې نه مني او دی په یو مصیبت کې ونښلي که نه او لار د وتو تینی تاسې ته بیا وګورئ چې دا کمزوری دی که نه دی دا چې نه مني او د ده دله صرف تشي مچازي ورشي دی دا کنټرول کړي تا ته پته ولګي دا کمزوری دی که نه دی او چې بیا دا تشي مچازي د بدن نه نه راوځي ته بیا د حال ته وګورې چې دا کمزوری دی او که نه دی د ده چې کله په غاښ باندې دړ لاغی بیا ورته دا رایاده کړي چې ته کمزوری یې که نه هر ځي کې او دا راته ووایي موږ د ژوند په هر لحظه کې هر سکنډ کې خپل رب ته محتاج یو ذکر الله قرآن کی سوئی یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ اے خلقو تاسو ټول فقیرانی د الله په مخ کې
دا چې موږ دلته راجمع شوي دا زموږ فقر نه دی دا موږ دلته څه لپاره ناست یو ما تاسو ته ویلو کنه چې سوال کول په دوه قسمه یو سوال دی چې د اړیک الله تعالی سوچت کې سوال کی یو دا سوال دی بل سوال هغه دی لکه دا کوم عبادت چې موږ کوو دا سوال دی دا دلته موږ ولې نشو برشتي یعنی زه چې دلته ناسي او ته چې ناسي موږ په خوله دا نه وایو دا زموږ دا دلته راتله زموږ دا دلته ناسته زموږ دا حال دا وی یا الله موږ ډېر کمزور یو په دې خپلو رحمتونو کې سره رحم کړه باندې راووره موږ ټول دې ته ناست یو دا زموږ کمزورتیا ده د الله په مخ کې او چې څومره د الله په مخ کې کمزوری وي دومره به زوروري او دومره به عزتمني ځکه چې ته ځان کمزوری کو هغه رب ته چې زور د هغه سره دی رزق د هغه سره دی رحمت د هغه سره دی فیصلې د هغه دي نو تعالی به څنګه عزتونه څنګه رحمتونه او څنګه نعمتونه درکړي نو موږ ټول عاجز یو د چا په مخ کې د الله په مخ کې ټول د هغه په مخ کې موږ کمزور یو او په دې کمزورتیا راښکاره کولو کې خوند دی ورب الکعبه خوند دی پکې دلته موږ راجمع شوي یو موږ کمزور یو ځکه راجمع شوي یو الله ته خو په دې راجمع کېدو کې څومره خوند دی یاره والله که څوک راته دا ووایي چې دې انسان ته باچا دی او صرف د یو ملک نه دی د دې دنیا باچا دی او دې دا دی او دې دغه دی او دته صرف دا سر لږ داسې ټیټ کا نو دې ته موږ راضي شو چې دا سر دې رانه جدا کړي خو دا سر موږ نه ټیټه ولې سیده پیسې ورسره ډېرې دي زور یې ډېر دی نور خو زما په شان انسان دی زه ورته ولې سم ټیټو دا د عزتمن سړي خبرې دي بعض خو داسې دي چې هغه په دې خپل ذلت خوشحال دا کوی نه خو چې د الله په مخ کې د تندې کله ولګو که نه او دا کومه عجزي خپله محسوسه کړو د الله په مخ کې نو په دې کې داسې خوند دی چې تپوس یې وکړو په دغه تندي لګولو کې عزت دی الله ته په ټیټېدو کې عزت دی د الله نه په غوښتو کې عزت دی او د مخلوق نه چې غواړي ذلیله کېږي مخلوق ته چې ټیټېږي ذلیله کېږي مخلوق ته چې سجده لګي ذلیله کېږي نو اصل کې د اعوذ بالله چې موږ وایو که نه الله ته خپله کمزورتیا راښکاره کوي یا الله زما خو دومره زور نشتی چې بغیر ستا د توفیق او ستا د طرف نه طاقت د دې نه بغیر زه د شیطان نه ځان بچ کړم خو ته به مې ته ساتي من الشیطان الرجیم الشیطان دا په عربی کې هر سرکشه ته ویل کېږي شیطان شیطان خو موږ پښتانه وایو شیطان دا په اصل کې داسې شی دلته چا وایي شیطان بعض خبرې موږ په دې خپل لهجه کې د پښتو په دې لهجه کې د عربۍ هغه ټکی هم ګډوډ خو چلیږي چې کله پښتو کې خو بیا عربۍ کې نشي ویلی نو ځکه دا بعض چې کله تلفظ یې صحیح نه او علم یې نه کړی تلاوت شروع کړي نو هغه تلاوت ته به وایي چې یا به پښتو کې لګیا دی او یا چېرته پنجابۍ کې لګیا دی موږ لا بیا کې ووایو چې د پنجابیانو هغه واوري هغې ته سړی ښه حیران شي نو چې سړي شروع کړه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مزم نه کوي سبحان الله د عربي ژبه نه ده داسې ناشنا ژبه ده چې ټکی دې صحیح ونه وي ته وایي پوهېږم نه خو لکه ستا دا زړه ته ته وایي چې یاره څه شی دلته ګډوډ کړی دی نو ګوره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم او الشیطان الرجیم څه فرق محسوسوي که نه نو دا شیطان ورته موږ په پښتو کې وایو پښتو کې صحیح ده چلی خو په عربۍ کې دې ته شیطان ویل کېږي الشیطان او دا هر سرکشه ته ویل کېږي عوامو دا خیال دی چې کله ورته ته ووایې شیطان که نه نو د هغوی ډایرک ذهن کم شیطان ته ځي جني شیطان ته خو دا ګوره غلط سوچ دی شیطان په عربۍ کې سرکشه ته وایي دا په انسانانو کې هم دی دا په پیریانو کې دی او که موږ ووایو چې شیطان مطلب پیریان نو هغه دیندارو ته به څه او که دیندار هم شته که نه پیریانو کې دینداره نشته
شتي پکې دیندار شتي مسلمانان هغه شیطانان دي کوم چې سرکش دي کوم چې د الله نه مانی نو دغه شان په انسانانو کې سرکش شتي کې نشتي چې هغه سدي هغه شیطان دا الشیطان په اصل کې په دې کې معنی د لریوالي پرته نو دا شیطان د هر خیر نه لري نه ځکه ته شیطان یو وجه ده بل دا وې ځکه چې د طبیعت د انسانانو د طبیعت نه لري پیری شیطان ځکه چې دلته چې اعوذ بالله کې چې کوم شیطان ذکر دی دا کوم یو دی دا جنی دی که انسی دی جنی دی نو هغه جنی شیطان د انسان د طبیعت نه سره نږدې دی که لرې دی کنه طبیعت زموږ سره لګي لرې دی بعض وی دی کې معنی دا پرته ده شیطان ته شیطان په دی وی ځکه چې دی د اور نه پیدا دی او دا مشتق دی د شاته ټکی نه او دی کې معنی د اور پرته ده ټولې خبرې صحیح دي که د اور وی او که لرېوالي وی صحیح ده الرجیم شیطان رټلی شوی چا رټلی کله چې آدم علیه السلام ته سجده ونه لګول په دې کې یو بله معنی هم ده د الرجیم کې رجم پکې رجم څه ته وایي ویشتلو ته دی ویشتی شوی دی په ستورو باندې ملایکو ویشتلی دی نو ته داسې وویلی شي د شیطان ویشتلی شوي نه اگر که معروف خلک دغه کوي چې د شیطان رټلی شوي ده په دې به اکتفا او انشاءالله سبا به د بسم الله الرحمن الرحیم نه شروع کوو او کوشش کوئ چې ښه په توجه سره او په شوق سره او ذوق سره درسونه راځي او ډیر څه به انشاءالله دې ځان سره ویسي چې صرف نن کور ته لاړې که نه سوچ وکړي چې نن چې تا کومې خبرې زده کړې څومره ډېرې خبرې په لږ وخت کې او په معمولي محنت یعنې موږ څه کړي دي څه محنت موږ کړی هغه موږ زده کړي نو چې ته کله پوره د آخري قرآن اورېدو پورې کښېنې څومره څه به ته زده کړي او در شان دا خبره ډېرو ملګرو نن تپوس کوو چې نن درس باره کوي نن به درسي کې نزدې هفتې ورځ وه او عام ورځو کې هفتې په ورځ درس نه وي تفسیر درسونه چې دي دا به هره ورځ انشاءالله الا دا که څه عذر راپېښ شو نو هغه به تاسو ته ویلی کېږي نو تاسو ته به روزانه دا خبر نه درکړی کېږي چې درس شتي بس اوس پوه شئ درس شتي چې کله نه و نو بیا کم ملګري چې دا خبر نشر کوي هغوی به تاسو خبروي چې نن درس نشته الله رب العزت موږ په قرآن باندې پوه کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد